ولسمشر غني ولي پاکستانی بندیان خوشي کړل. رحمت الله نبیل څه ویلي؟ سلام ستړي مشئ. ولسمشر غني د یو شمېر پاکستانی زندانیانو د خلاصون فرمان صادر کړی. ولسمشرۍ ماڼۍ د تېرې اکرب میاشتې پاتې ویشتمه د پاکستانی زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړی او پکې ویل شوي چې دغه کار د ښه نیت او له پاکستان سره د دوستانه اړیکو د ټینګېدو په موخه شوی. دا کار په داسې مهال کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره اونۍ کابل ته په یو ورځني سفر راغلی و او له افغان چارواکو سره یې د ګډ لید لوري په نوم یوه هوکړه لاسلیک کړه. د ولسمشر فرمان چې له مخې به یې یو شمېر پاکستانی زندانیان خوشي کیږي، ځینې خلک او پخواني چارواکي غوسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل لیکلي متاسفانه د طالبانو سربیره ډاکټر اشرف غني په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره افغانستان ته د ستونزو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی، نه د ستونزو د کمېدو. مطمئن یم چې اسلم فاروقي او په سلګونو پاکستانی تروریستان چې زموږ د سلګونو هېوادوالو د شهادت سبب ګرځېدلي ISI ته په رشوت کې خوشي کیږي. د یادولو ده چې عبدالله ورکزی د ورکزیو ایجنسۍ اوسېدونکی دی او په اسلم فاروقي مشهور دی. هغه د داعش خراسان څانګې مسؤل دی چې افغان ځواکونو د روان کال په حمل میاشت کې نیولی و. پاکستان پخوا د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې دغه غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا رد شوې ده. په هر حال د یادولو ده چې د ولسمشر په فرمان کې ویل شوي چې هغه پاکستانی محبوسین به خوشي کیږي چې د بند مودې له یوې میاشتې کمه پاتې وي او تر څنګ هغه نغدي جریمې چې پرې لګېدلې ورته معاف کیږي به. خو واقعا لکه چې څنګه فرمان کې ویل شوي حقیقت هم دا وي نو بیا کومه خبره نشته. خو که دغه فرمان د غولولو لپاره وي او تر شا یې بله معامله وي او یا د رحمت الله نبیل خبره وي بیا یو لوی ملي خیانت دی. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.